باب کریم الفتح څوک چې د چا دروازه وي خامخا هغه ته یو وخت کولاوي والله انتهایی مهربان ذات دی. بس دا ټول خبرې چې دی په دعاګانو کې راولئ او د دغه ټولو مسلمانانو دپاره خاص کر د فلسطین مسلمانانو دپاره چې انتهایی ظلم په شروع دی. ماشومان چې دی هغه یې وژلی کېږي، زنانه چې دی هغه یې شهیدانې کېږي. هغه په دعاګانو کې یاد کړئ. زموږ دا دارالعلوم دی، مدرسه ده، دا مشکلات لري، دا نور مراکز د دین ټول او خاص کر چې د دې مدارسو بانیان دي هغه خاص په دعاګانو کې یاد کړئ. بل په دې نږدې وخت کې زموږ د مدرسې یو استاد شیخ عبدالسلام رحمت الله علیه هغه وفات شو، یا نور استادان زموږ د مدرسې عام استادان بس هغه په دعاګانو کې یاد کړئ. هغه دې دعاګانو ته ډېر محتاج دی. اللهم ارحم بحالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم ارحم بحالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتون، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتون. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يسمع، ومن دعوة لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء. اللهم ارحم بحالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارحم بحالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم يتم أطفال الكفرة. اللهم يتم أطفال الكفرة. اللهم يتم أطفالهم وقتل شبانهم ورمل نساءهم ورمل نساءهم ورمل نساءهم. اللهم اسقط طائراتهم. اللهم اسقط طائراتهم. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. الہ العالمین د چا چې کوم شرعي حاجت دی موږ ته ویلي دي د کاغذونو کې لیکلي دي. الله تعالی ته د هر چا په ضرورت باندې خبیر علیم ذات دی. الله ټول مشکلات ستا د خزانو نه حل کړي. رب العالمین چې څوک قرض وړي ستا خزانې پراخه دي، الله قرضونه ستا د خزانو نه هغه خلاص کړي. الله تعالی چې څوک مریضان خپلوان عام مؤمنان مسلمانان کورونو کې هسپتالونو کې رب تا ته بیماری کول آسان دی. الله تعالی تر لزر شفای کامله عاجله دا ورکړي. الہ العالمین چې څوک بندیانی الله تعالی ته د خیر او بند اخلاص کړي. رب چې د چا اولاد نه ته نیک صالح اولاد ورکړي.
الہ العالمین چې د چا اولاد نه ته ته نیک صالح اولاد ورکړي الله چې د چا اولاد ته نیکان صالحان کې الہ العالمین چې څوک پات شوي دي زمونږ د استادان نږدې وخت کې شیخ عبدالسلام او نور علماء کرام او نور عام خپلوان نارینه زنانه الله تعالی ته قبرونه د نور نه ډک کړي الله تعالی اوږده سفرونه ته اسان کړي الله تعالی ته په موږ ټولو باندې ورحمېږي الہ العالمین قرآن کریم ستا عظیم کتاب دی هغسې حق یې موږ نشو ادا کولی چې الله ته موږ معاف کړي الله تعالی باندې ورحمېږي الله تعالی باندې ورحمېږي الله دا غوړونه چې راغلي ډېر تکلیف یې تېر کړه ټول علم د قرآن او د سنت دا ورکړي الله تعالی ټول د قرآن او د سنت علمونه ورکړي الله تعالی دا د قرآن او د سنت په علومو باندې آباد کړي الله چې چا یې بنیادي ښیي الله تعالی ته په ټول عمر او هر څه کې خیر او برکت واچوي الله د ټولو مراکزو د دین د هغې الله تعالی ته حفاظت وکړي الله تعالی ته ټول مشکلات حل کړي الله ته په موږ ټول باندې ورحمېږي الله ته زموږ نه راضي شي الله ته مهربان رب یې ته راباندې ورحمېږي اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا الله تزمن طول مشكلات استاد خزانونا حل کړي الله تعالی زموږ ټول ضرورتونه ستا د خزانو نه پوره کړي الله تعالی ته زموږ نه راضي شي الہ العالمین چې چا کوم عبادت کړی دی بدني عبادتونه مالي عبادتونه الله تعالی ته په خپل در کې قبول کړي الله تعالی ته په موږ باندې بار بار ستا د عبادت موقع راوړي الله زموږ نه راضي شي وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله جزاكم الله خير طالبان بنا درست ان شاء الله امتحان اخر جزاكم الله